حضرت زما خپل یو سوچ دی زه یم که طالب علم وي یا عالم وي چې دی د طالب علمۍ سره سره یا د عالم سره سره چې کوم دی یو ښه بزنسمین وي یا چې کوم دی یو ښه دی په یو ښه وظیفه لري په ښه پوسټ باندې وي چې طالب عالم چې کوم دی دی چاته محتاج نه یا چې کوم دی بل ته د دا تمه نه پیدا کېږي چې دی حق خبره هره خبره دی کې تردد شک او شبه نه کوي نو د دینی علومو سره سره چې کوم دی عصري علوم د طالب علم دپاره څومره ضروري دي چې دی پې مقوي او مقاوم شي یعنی په خپلو خپو ودرېږي در حقیقت زمونږ په دارالعلوم دیوبند کې به باقاعده حکمت خو او دارالعلوم دیوبند چې څومره علما فارغ دي که نه اگر چې د اختیاري مضمون به صحیح خو چې څومره علما فارغ دي نو اکثریت په هغې کې حکما مو صحیح باقاعده به حکمت خو ماشاءالله هغوی به ورته وي چې تاسو د علم د درس و تدریس سره سره ماسپښین مازدیګر د حکمت کارم کوي صحیح دی به دا فایدې یو حکمت کار دا چې یو شعر کې صحت سره تعلق دی ته په خپل کور کې هم دا کولی شي صحیح دا ته په خپله محله کې هم کولی شي صحیح بل تا ته به معاش راځي چې ته محتاج بنې صحیح سوچ دا ډېر بهتر دی جی چې یو عالم په خپلو خپو ولاړې جی ډېره دین هغه خدمت کولی شي جی کم عالم چې هغه بل ته محتاج یې هغه هغسې نشي کولی دی ازادي صحیح دی خپله ژبه ازاده ښودولی شي دی خپل قلم ازاد ښودولی شي دی د حق خبره په هر میدان کولی شي صحیح او چې یو عالم داسې دی چې هغه غریب بل ته محتاجه دی مجبوره دی د بل کور کې اوسي د جومات کور کې اوسي بل ځای کې اوسي محتاج نو په بعضې امورو کې بیا لږ تساهل کوي لږه نرمي کوي یا خبره توریو سره کوي خو دې کې یو مسله ده جی دې کې دا ده چې د معاش د حده پورې که دی دا کار کوي نو دی کولی شي لیکن زمونږ غټ غټ علما کرام جی هغه دنیا ته لاړل لاول خو معمولي بیا ډېره دا دنیا خو سړی ځان ته راکاږي که جی د هغوی نه علم پاتې شو بالکل دا خبر بالکل غټ مدرسین او غټ علما دا نن د علم نه محروم پاتې دي یا دکانونه کړي دي یا تجارتونو کې یا په مضاربتونو کې او یا په نورو کارونو کې مصروف دي درس و تدریس پاتې دی او مکمل دنیادار شوي دي ډېر لوی علما اوس موږ وینو چې هغه نومونه اخیستل لږ مناسبت نه لري هغه بالکل د علم نه محرومه دي درس و تدریس کتاب کتل فتوا ورکول تر دې حده پورې چې هغه امامت هم پرېښودلی نو داسې لوی انحماق د دنیا نه دی پکار دونه حده پورې پکار دی چې د نه پې هغه خپل علمي خدمت هغه پاتې نه شي صحیح